ګڼه سره راغلي یئ. زه د دې کنفرنس په پای کې صرف دا ویل غواړم نورالامین صاحب ناست دی، محترم اباسین صاحب، کلثوم زیب بیبي، پروفیسر اسیر منګل صاحب او نور ډېر مدبرین او مفکرین ناست دي. دا یوازینۍ لاره ده چې که موږ غواړو چې پښتانه ځوانان د خپل تاریخ سره وتړو، پښتانه ځوانان د خپلې مجموعي حافظې نه خبر کړو. او وختي ما په دې باندې خبره وکړه چې دا د وخت آواز د انګریزۍ کې دی ته کرای آف د ډے وایي چې موږ د خوشحال، رحمان، غني، حمزه، قلندر، اجمل بابا د دیو افکار دنیا ته وښیو چې دا څومره پرغم نه خلک وو. که چېرته پښتون انټلیجنسیا زمونږ دا انټلیکچوال طبقه په دې کې ناکامه شوه چې خپل پښتانه ځوانان یې په صحیح لاره روان نه کړی شو او موږ لا په کنفیوژن کې پاتې شو، نو زه دا فکر کوم چې په دې ریاست کې موږ په کلونو 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 وهل خوړلی دي، نه مو ښه عهدې ته ځان ورسو، نه راته ښه روزګار په لاس راغی او نه مو په شتمن وطن کې په شتمن چاپېرچل کې خپل معاش مضبوط کړی شو. اوس به یوه واضحه تګلاره ټاکل پکار وي، دلته به خپلې پنجې ښخول پکار وي، د امن، محبت او علم په لاره باندې به دې مبارزې ته غاړه ورکول وي. زما خیال دی چې د دې مشرانو د ټولو نه لومبی فرض دا جوړیږي چې واضحه تګلاره دې کشرانو ته وښیي، نو موږ به په چل باندې پوه شو او د پرمختګ لمن به ونسو. دلته به دغه وینې نه وي، دا ترهګري به نه وي، دا دهشت به نه وي. صابر صاحب وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي او درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باز په توت خورکو پسې ګرځي او د هغه غرسنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده، تر اوسه مې لا فکر په کنچکو پسې ګرځي او د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري. صابر بلا وهلی دی پر وکو پسې ګرځي. نو پکار ده چې موږ اوس په هغه څه پسې وګرځو څه چې ضرورت دی. زمونږ مشران به رارسي، هغه التجا چې هغه کړې وه زه یو ځل بیا کوم، د مهذبه جنګ میدان ته به ټوپک نه وړم، زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلم. نن چې د چا څه سوالي څه پوښتنه وي باید چې هغه د کور کمانډر صاحب نه وکړي، خو زمونږ لهجه، زمونږ ژبه، زمونږ سوال د دومره مهذب وي چې مونږ را دنیا ته وښیو چې مونږ د خوشحال د مکتب خلک وو، مونږ د غني د افکارو خلک وو، مونږ د رحمان د پستې لهجې او د پستې ژبې ځوانانو او دغسې مونږ د حمزه بابا د تصوف د رنګارنګۍ د ښکلا په ذهن باندې منور خلک وو. نو که هر سوال وي نو کوېسچن از رانګ، خو د سوال باید چې یوه ډېره ښکلې طریقه وي او هغه وایي چې زما په مرګ مسله نه حل کېږي، سوالونه مو وژنه، جواب راوړه. نو دغه جواب به موږ ته میلاویږي، خو پکار ده چې زموږ سوال دې مهذب وي. شاکر صاحب زه به یو څو شعرونه د ملګرو سره په ترنم کې شریک کړم او خدای دې وکړي چې تر هغې پورې زموږ مشران هم راورسي. مشال صاحب شعرونه دي چې که ما چرتا په لاسو کې ستار اغستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی، پردی جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې، پردی جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغستی دی. ډېره مینه او احترام او زما په خیال پردی جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغستی دی او هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګی چینه چینار اغستی دی. زمونږ کور کمانډر صاحب را رسېدلی دی، زه فکر کوم عبید افریدي روډ چېرته وي که هغه بهر وي نو تر هغې پورې به نظامت زه سنبال کړم. زما ارګنایزرز دې ما ته ووایي چې عبید چېرته دی چې موږ د کور کمانډر صاحب استقبال وکړو او باقاعده خپله دغه غونډه مخ په وړاندې بوځو. عبید بایر
اجي د دیو بار بار یو التجا ده دی وایي چې د موبایل استعمال مه کوئ